ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی ثلاثه لا ترد دعوتهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی درې کسان داسې دي کنه چې الله تبارک وتعالى داغي دعا نه رد کوي. الله تبارک وتعالى داغي دعا نه رد کوي. کو دعا کوي هم الله تبارک وتعالى قبلي او کو خیره کوي هم الله تبارک وتعالى قبلي. درې تنه داسې دي چې داغي دعا چرته الله کته نه ورځي. یو پاغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی الصائم حتى يفطر، روزدار ترسو چې روزه نه ماته کړي. د روزدار دعا الله چرته ښکته نه ورځي، الله ضرور قبلي ترسو چې د روزه نه ماته کړي. حدیث مبارک کې راځي وی د الله د عرش سره چې کومې نږدې فرشتي دي کنه چې کله روزه مبارک شروع شي رمضان مبارک، الله تبارک وتعالى د عرش ته فرشتو ته وی اے فرشتو تاسو زما عبادت نور پرېږدوئ، تاسو نور زما عبادت مه کوئ. هغې د الله په دربار کې درخواست وکړي الله څه وکړو؟ الله تبارک وتعالى ورته وفرمایي وایي څومره روژهدار چې دعاګانې غواړي تاسو د هغوی په دعا باندې آمین وایئ. نو ته چې د روژې په خوله او دعا کوي ستا په دعا باندې د عرش فرشتې آمین وایي، د عرش فرشتې ته آمین وایي. نو د روژه په خوله باندې دعاګانې ډېرې غواړه ځان دپاره، د خپلو بچو دپاره، د تمامو مسلمانانو دپاره. او په روژه کې چرته خیرې مه کوه، چرته څه مه کوه؟ خیرې مه کوه. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی وایي تاسو خپل ځان ته، خپلو بچو ته، خپل مال ته، خپلو نوکرانو ته خیرې مه کوئ، ځکه کیدای شي ته د اخره په داسې ټایم کې وکړې چې هغه ټایم د قبلېدو وي او الله ستا د دعا قبول کړي، د اخرت قبول کړي، یا به سبا لاس نور افسوس پکې. نو ټول روزه چې دا خو د دعاګانو د قبلېدو میاشت ده، هر ټایم پکې دعا قبلېږي او تا پکې څه وکړه؟ خیره خپل بچي ته وکړه. بعضې زنانې که نه دا ماشومان یې تنګ کړي نو دوی د روژې په خولې باندې خیرې شروع کړي، نو دوی ته پته نشته چې زما په دې خیرو باندې د عرش فرشتې آمین وایي، د عرش فرشتې زما په دې خیرو باندې آمین وایي. نو خپلو بچو ته د روژه په خوله باندې چرته خیرې مه کوئ. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والامام العادل انصافدار بادشاہ دې کو دعا کوي هم الله قبلي او کو دې خیره کوي هم الله تبارک وتعالى قبلي. ځکه په مخ د ځمکه په انسانانو کې الله ته خوښ انسان چې دی که نه هغه انصافدار بادشاہ دی. بادشاہ هم دی، په لاس کې طاقت هم شته او بیا هم انصاف کوي، چا سره ظلم نه کوي، طاقت ورسره شته خو ظلم نه کوي. دا په انسانانو کې الله ته په مخ د ځمکه خوښ انسان دی. الله دې موږ ته انصافدار بادشاہ راکړي. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ودعوة المظلوم، د مظلوم دعا، د مظلوم خیرې، د بېکسه او د لاچاره خیرې الله تبارک وتعالى دا چرته ښکته نه ورځي. چې کله مظلوم باندې تا ظلم وکړو که نه او هغه درته په خوله هېڅ ونه وي خو اسمان ته یې داسې وکتل الله ته خو ویني نو، الله ته خو ویني نو دا زورور دی، زه کمزور یم الله څه نشم کولی. تا څپېړه ورکړه، تا ورته کنځل وکړو، تا د هغه عزت ته لاس واچو، هغه هېڅ نشي کولی خو اسمان ته وګوري الله ته خو ویني. چې کله هغه داسې ببره وکتل که نه پوه شو وایي زه غرق شو، زه تباه شم، زه هلاک شو. ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي د مظلوم او د الله تبارک وتعالى په منځ کې پردې نه وي. د ده د خولې نه چې وخېږي دا ډایرکټ د الله د عرش سره ډغره وي، دې منځ کې پرده نشته. او الله تبارک وتعالى ورته وفرمایي اے کمزوریا، اے مظلومه، اے بېکسه چې په دنیا کې څوک نه لري، زما دې د خپل عزت باندې قسمي، زما دې په خپل جلال باندې قسمي، ستا بدله به د ده نه اخلم اگر چې ټایم پکې ولګي، اگر چې ټایم به پکې ولګي. د ظالم ټایم دومره نه وي، د ظالم وخت دومره نه وي. ظالم دې نه خوشحالېږي چې زه ظلم کوم او بیا هم ښه مزې کوم، اوکه لږ ټایم به راشي، اوکه لږ ټایم دا مزې، الله درته مهلت درکوي او د الله پکړ بیا ډېر سخت.
وګوره د خپل علاقې ظالمان الله د مخ د ځمکې نه ورک کړي دي که نه دي ورک کړي؟ په کلي کې وګوره، په ضلع کې وګوره، سوچ وکړه څومره ظالمان چې الله تېنه مخ د ځمکې پاک کړی دی.